د کندهار مرستیال والي په مشرۍ د اقتصادي شورا نوبتي غونډه جوړه شوه. د چهارشنبې په ورځ مازدیګر ولایت مقام کښې د کندهار مرستیال والي الحاج مولوي حیات الله مبارک په مشرۍ د اقتصادي شورا نوبتي غونډه جوړه شوه چې پکښې د دې شورا ټولو غړو ګډون کړی و. د اقتصادي شورا دا نوبتي غونډه چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره راپیل شوه، په پیل کې د تیرې غونډې موضوعات تعقیب او د سویو اجراعاتو په اړه د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله ګرمسیري هر اړخیزه راپورونه شریک کړل چې وروسته د کندهار مرستیال والي الحاج مولوي حیات الله مبارک سوداګري او صنعت د یو هیواد د ملا تیر یاد کړل چې په خبره سوداګر او صنعتکاران باید پوره په خپله برخه کې هڅې وکړي او هم یې د ولایتي ادارې په استازیتوب ورڅخه مننه وکړه چې ملت ته د هوسا ژوند برابرولو په برخه کې د ولایتي ادارې سره اوږه په اوږه ګامونه اخلي. له هغه وروسته د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصادي شورا رئیس الحاج محمد صدیق محمد لومړی د اقتصادي شورا ټولو غړو ته ښه راغلاست ووایه او په خپلو خبرو کې یې لومړی خوښي وښودله چې الحمدلله د اقتصادي شورا ټولې چارې خورا په ښه ډول مخته روانې دي، چې په خبره کله چې سوداګر او صنعتکاران په اقتصادي شورا کې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې ستونزې له ولایتي ادارې او نورو مسؤلینو سره شریک شوي، نو د ولایتي ادارې په رهبرۍ ژر تر ژره د دوی غوښتنو او ستونزو ته رسېدنه شوې او همداراز د خپلو خبرو په وروستیو کې د هیواد په کچه د سوداګریزو ستونزو د حل په موخه ترسره شوې لویه غونډه او د ازادۍ په ویاړ او د نظام څخه د ملاتړ په موخه ترسره شوې لویه ولسي غونډه کې د سوداګرو او صنعتکارانو پر رول او په یاده غونډو کې د دوی د غوښتنو او ستونزو شریکولو وروسته د دوی ستونزو او غوښتنو ته د رسېدو په برخه کې بشپړ معلومات شریک کړل او هم یې له مسؤلینو څخه ډیره مننه وکړه. د اجنډا مطابق غونډې ته لومړی موضوع د منازعاتو د حل کمیټې د فعالیتونو اړوند وړاندې شوه چې په اړه د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګې اچونې مرستیال حاجي محمد ولي هوتک وویل د تیر یوه کال راهیسې د سوداګرۍ او د پانګې اچونې خونې دننه د سوداګریزو او نورو عامو ستونزو د حل په موخه یوه ځانګړې کمیټه جوړه شوې چې په اونۍ کې 3 ځله په خپلو منځونو کې ناسته کوي او شریکې شوي ستونزې حلوي، چې په خبره تر دې دمه پورې یې 15 قضیو ته رسېدنه کړې او 15 قضیې تر لاس لاندې لري. ولې د دې کمیټې د پریکړو په تطبیق کې ځینې ستونزې پیښیږي چې باید ولایتي اداره په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، چې تر اړخیز بحث او خبرو وروسته لومړی مرستیال والي د دوی دا اقدام وستایه، په یو شمېر برخو کې یې ورته لازمي لارښوونې وکړې او له هغه وروسته یې د هر ډول همکارۍ ډاډ وړاندې کړ. له هغه وروسته د پاکستان له لوري پر افغاني صادراتو په خاص توګه پر انګورو، انارو او یو شمېر وچو میوو د محصول ډیروالي موضوع غونډې ته وړاندې شوه چې په اړه د کندهار د سوداګرۍ خونې عامل مدیر حاجي عبدالباقي بنا وویل څو ورځې مخکې د انګورو، انارو او یو شمېر وچو میوو محصول پر ټن 14,000 افغانۍ د پاکستان له لوري اخیستل کېدلې، خو د تیرو 3 ورځو راهیسې دا کچه پر ټن 80,000 افغانۍ ته لوړه کړې، چې په خبره دا د خوار او غریب بزګرانو او باغدارانو سره ښکاره ظلم دی. حال دا چې د پاکستان کونسلګرۍ سره په دې اړه هوکړه هم شوې چې د یادې هوکړې په اساس باید د میوو تر حاصل مخکې لومړی 2 اړخیزه ځانګړې شوې کمیټې د یادې میوو د محصول ترڅنګ هر اړخیزې نورې خبرې اترې وکړي، ولې پاکستان د دې توافق خلاف عمل کوي او هم د همدې ستونزې له امله اوس د کندهار په سپین بولدک او چمن کې د افغان سوداګرو په لسهاو له میوو ډک موټرونه ولاړ دي، چې دې ستونزې ته باید په ولایتي او مرکزي کچه ژر تر ژره رسېدنه وشي ترڅو یادې میوې له خرابتیا څخه وژغورل شي، چې تر هر اړخیز بحث او خبرو وروسته د مرستیال والي په مشرۍ پریکړه وشوه ترڅو ژر تر ژره یو هیئت وټاکل شي او په دې اړه د پاکستان کونسلګرۍ سره ژر تر ژره خبرې وکړل شي. درېیمه موضوع د کندهار د صنعتي پارک د اوسنیو لرلو ستونزو وړاندې شوه چې په اړه د صنایعو او معدنونو خونې رئیس سید سرور اماني لومړی د صنعتي پارک د دې پارک د ستونزو او حل په اړه غونډې ته معلومات وړاندې کړل، چې په خبره صنعتي پارک پر 4,000 جریبه مځکه په 1455 هجري کال کې جوړ شوی چې 117 فابریکې اوس پکښې فعاله دي او 150 میلیونه ډالره پانګونه پکښې شوې، 6,000 کسانو ته د کار زمینه پکښې برابره شوې، چې په خبره که چیرې د برېښنا سړک فابریکو ته د شرعي قوالو ورکولو، د مځکو د غصب مخنیوي، پاکو اوبو برابرولو، کلینیک فعالولو او اطفایې برابرولو په برخه کې ورته
کار وسي، دلته به صنعت 2 برابره زیات سي او هم به 2 برابره خلکو ته د کار زمینه برابره سي. چې له هغه وروسته د کندهار مرستیال والي د یادې خونې له رهبرۍ څخه وغوښتل ترڅو ټولې ستونزې یې په لیکلې بڼه له ولایتي ادارې سره شریکې کړي چې ولایتي اداره به یې ټولو ستونزو ته د ژر رسېدو په موخه یو ځانګړی هیئت وټاکي. د دې ترڅنګ د اقتصادي شورا په یاده غونډه کې د پورتنیو موضوعاتو ترڅنګ د وارداتو ډېرېدو، تعرفې کمېدو، د سوداګرو د پاسپورټونو، د صرافانو د سرای، د خصوصي سکتور د عوایدو څخه د مالیاتو ډیروالی او یو شمېر نور اړوند موضوعاتو په اړه هر اړخیز بحث او خبرې وسوې او هم د کندهار مرستیال والي په مشرۍ یو شمېر لازمي پریکړې ونیول سوې. وروستیو کې غونډې ته موضوع د کندهار ښاروالۍ او افکو کمپنۍ د پروتو کول وړاندې سوه چې په اړه د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي حاجي مسعود احمد راحت وویل څرنګه چې د کندهار ښاروالي د ښار په بیلابیلو سیمو کښې د پلان مطابق پرمختیایي پلانونه عملي کوي او د استملاک لپاره کافي بودیجه نه لري، نو غواړي له افکو کمپنۍ څخه په تعداد 250 رهایشي نمرې ترلاسه کړي چې په هوکړه لیک کې د ذکر شویو 8 مادو په اساس د افکو کمپنۍ د رئیس محمود کرزي او د کندهار ښاروال حاجي نعمت الله حسن ترمنځ هوکړه لیک امضا کړل سو او دواړه اړخونه د لا نور همکاریو ډاډ هم وړاندې کړ. وروسته د اقتصادي شورا دا غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.